تر هر څه له مخه دوستانو پر سکرین باندې د امیر خان متقي دا ویډیو را سره وګورئ. ورور سوال وکړو چې په کابل کې څومره سفارتونه دي، نو تاسو وینئ چې د سیمې د اکثره هیوادونو او د بهرنیو هیوادونو د مثال په ډول موږ شپږ ګاونډي هیوادونه لرو: چین د ایران د پاکستان او تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان. د دې سفارتونه دلته خلاص دي. د قزاقستان او د قرغیزستان او د آذربایجان او د روسیې سفارت خلاص ده. د ترکیې او د امارات او د قطر د اندونیزیا او د مالیزیا سفارتونه یا استازولۍ خلاص دي. د سعودي عربستان همدارنګه د ترکیې. خلاصه داسې د سیمې د اکثره هیوادو سفارتونه فعال دي او د اروپایي او غربي هیوادونو سفارتونو ته ځینو سفارتونو ته نیمه فعال ویلی شو چې تقریبا په میاشتو دوه کې د دې هغه ټاکل سوي سفیران یا شازدهپیران هغه راځي دلته ملاقاتونه لري، ځینې کارونه چې هغه کوي. نو تر اوسه پورې الحمدلله کومه داسې ستونزه موجوده نه ده چې د هغې ستونزې له وجې نه څوک دلته سفارت نشي خلاصولی. داسې له روسیې وروسته به کوم هیوادونه اسلامي امارت په رسمیت پیژني. موږ په دې برخه کې الحمدلله کم یو اعلان کوي دوه کم هیواد موږ ډېر ښه پرمختګونه لرو. موږ په اول قدم کې ډیپلوماتان لیږل، وروسته خبره سفیرانو ته ورسېده، اوس خبره د رسمیت روانه ده. دا هر څه به انشاءالله په وخت سره راڅرګند شي چې کوم هیوادونه راوړاندې کېږي. ولې هیوادونه طبعا خپل داخلي نزاکتونه هم لري، سیمه ییزه ملګرتیا هم لري، د نړۍ په سطح تعلقات هم لري او په تدریج سره به مخې ته راځي. خو موږ چې په کوم انداز کې اوس راشه درشه لرو، مذاکرات لرو، مجالس لرو، سفرونه لرو، د نورو هیوادو استازي راځي، نو په راتلونکي کې به انشاءالله دا پروسه نوره هم په مخ ولاړه شي. د امریکا متحده ایالاتو سره هم تعامل غواړو. دا که اوس موږ روسیې په رسمیت پیژندلی یو، کیدای شي سبا نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. همداسې به دا سلسله روانه وي. اوس الحمدلله په افغانستان کې هغه خوبونه ټول غلط ثابت شول چې اسلامي امارت به واکمني به یې خدای ناخواسته متزلزله وي. یعنې څه وخت لپاره په تېرو څلورو کلو کې په ټول افغانستان کې هیڅ کومه غټه واقعه نه لرو. په ټول افغانستان کې په کومه ولسوالۍ او کومه قریه کې مخالفت نه لرو. په ټول افغانستان کې داسې اواز نه ده راپورته شوی چې هغه خدای ناخواسته نظام وننګوي. نو دلته چې نظام ثابت ده، محکم ده، نظم ټینګ ده، امنیت تامین ده، د دنیا سره اړیکې لرو، تجارت لرو. دا هغه حقایق دي چې دنیا یې ویني او دا به درکوي. هغه مسایل چې د ټولې دنیا سره مشترک دي، لکه د امنیت مسله چې افغانستان نه ډېرو هیوادونو غټ تشویش شو. نن الحمدلله په افغانستان کې د مرکزي حکومت نه د باندې هیڅ کومه وسله ډله شتون نه لري. هغه افغانستان چې د نړۍ په سطح د مخدره موادو په تولید کې اول مقام ترلاسه کړی و، نن د مخدره موادو کښت 0 ته نږدې شوی ده. همداسې په نورو برخو کې نو امید شته چې دغه حالات به سوکه سوکه درک کېږي او په دې برخه کې به پرمختګونه کېږي. دوستانو، امیر خان متقي د افغانستان د یو کال د راسته وړلو په پروګرام کې دا وینا کوي. یو څوک پوښتنه جن کوي چې څومره هیوادونه شته چې افغانستان کې اوس فلحاله یا سفارتونه خلاص یا افغانستان سره ښه اړیکې درلودل غواړي یا په رسمیت پیژندل ده یا غواړي. تاسو ول د اولنی هیوادو په ټوله نړۍ کې چې هغه روسیه اوس د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندی او دغه رقم مثلا ورسره سفیران په یو بل هیوادونو کې په افغانستان کې د پاکستان د هم شته، د ګاونډي هیوادونو ټول شته او دغه رنګه د نورو هیوادونو مثلا لکه څنګه چې متقي صاحب تاسو ته وینا وکړه پر دې سکرین باندې، لکه د نورو هیوادونو سفارتونه تر ډېره حده د ډېرو هیوادونو سفارتونه هم خلاص دي او د ده په وینا چې غواړي له امریکا سره هم هغه تعلقات مخ ته بوځي کوم چې له نورو هیوادونو سره مثلا له روس سره کول غواړي یا نورو ګاونډي هیوادونو سره مثلا کم تعلقات یې دغه رنګه غواړي چې له امریکا سره هم شي او په دغه سره د افغانستان پرمختګ باندې مثلا یو کار کولو لپاره کوشش کوي او هم روان ده. یاندې
افغانستان اسلامي امارت سي کم ورځ کم وخت روس په رسمیت باندې وپېژندی نو انتظار کوي او دوی ته معلوم هم دي چې له کم هیواد سره له دغه بعد اړیکې ښه دي او کم هیواد به ودې ته تیار سي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني. یعنې داسې هم ویل کېږي چې دوهم نمبر کې چین دې ته تیار دی د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني او ګاونډي هیوادونه هم دې ته تیار دي چې د افغانستان په رسمیت باندې وپېژني. او داسې یو خبر لا هم ګرځي چې امریکا به هم په افغانستان کې خپل سفارت خلاص کړي او له هغه نه بعد به خپل سفیر ومني، مثلا یا د افغانستان یا خپل سفیر په افغانستان ته استول او له هغه نه بعد به د رسمیت پیژندنې اعلان هم وکړي. داسې یو خبر ګرځي، والله اعلم چې دا به حقیقت لري او که به نه لري. خو داسې کارونه کېدل چې مثلا رسمیت پیژندنه رامنځته کېږي، ښه تعلقات له افغانستان سره رامخته کېږي، یقیني د افغانستان ته پرمختګ ورکوي، یقیني په دې سره افغانستان د لوړې درجې سطحې ته خیږي، یقیني په دې سره به افغانستان نور هم کامیابه او کامیابي به ترلاسه کړي. لکه موږ او تاسو 2 ورځې مخکې ولیدو چې د افغانستان اسلامي امارت یو بس جوړ شوی، یو موټر د افغانستان د انجینیر فلاس باندې چې د افغانستان تولید ورته ویل کېږي ونندارې ته وړاندې کړل شو چې دا یو داسې مهم خبر و چې د افغانانو ډېرو زړونه یې راپورته کړ او په دا رقم کارونو سره افغانستان نور هم ترقي کولی شي. که دا رقم نور تجاران د افغانستان مثلا هغه خلک چې مسلکي خلک دي، زده کړې کړي، افغانستان ته کار وکړي او د افغانستان اسلامي امارت په خپل هیواد کې په خپل حکومت کې ځای ورکړي او دوی ته د کار هغه زمینه برابره کړي چې کم دوی خپل مسلک او خپل هغه کسب په دغه هیواد کې مصرف کړي، نو داسې ډېر داسې کارونه به تاسو ووینئ چې هغه به د افغانستان پرمختګ لپاره وي او د افغانستان د کامیابي لپاره وي او دغسې د افغانستان کې د تولیدات لپاره به ډېر داسې څه رامخته شي چې هغه به افغانستان ته یو کامیابي ورکړي. دوستانو، د دې ویډیو په هکله د امام خان متقي د خبرو په هکله د رسمیت پیژندنې په هکله که کوم نظر لرئ له موږ سره یې کمنټ کې شریک کړئ.